د قدرت نخی کرشمود طبیعت کې او دا نړۍ څومره کوچنۍ ده د عالم په وسعت کې د ژوند لار کرشمود طبیعت کې قدرمنو اوریدونکو اوس تاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب و عالمانه وینا ته د ژوند لار انسان په ځان کې ورک شي او د ادراک څه حیثیت دی په دې ستر عظیم خلقت کې فکر ستړی شي راستون شي هر انسان په ځان کې ورک شي د ادراک څه حیثیت دی په دې ستر عظیم خلقت کې بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده د دې نړۍ حقیقت یعنی د دنیا حقیقت چې دنیا او د دنیا متاع څه شی دي نو قدرمنو اوریدونکو د نیکمرغي تله او د شیانو تقدیر دا ټول د الله رب العزت په کلام کې شته او الله رب العزت دی چې هغه د شیانو او د اشیاو تقدیر لیکي لکه چې رب العزت فرمایي ولولا ان یکون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يزهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين الله رب العزت فرمایی که دا ویره نه وای چې ټول خلک به د یوې کړنلارې پیروان شي که دا ویره نه وای چې ټول خلک به د یوې کړنلارې پیروان شي نو موږ به په رحمان الله باندې د کافر کیدونکو د کورونو چتونه او د هغوی زینې چې هغوی ورباندې بامونو ته خیجي د سپینو زرو ګرځولې وای او همدارنګه د هغوی د کورونو دروازې او د هغوی د تختونه چې هغوی ورباندې تکیه کوي او په هغو باندې کینی هم د سپینو زرو ګرځولي وای او د سرو زرو دا هر څه خو محضې د دنیوي ژوند متاع ده او آخرت ستا رب په وړاندې صرف د تقوادارو خلکو لپاره دی نو قدرمنو اوریدونکو د دې نړۍ حقیقت دا دی چې دغه ټولې دنګې او ښکلې ماڼۍ چې نن خلکو په رشوت په سود او په حرامو پیسې لاسته راوړي دي او ځان ته یې جوړې کړي دي دا ټولې بې ارزښته او سپکې دي ځکه که دې شیانو د یو غوماشي د وزر په اندازه هم ارزښت درلودلی نو الله رب العزت به کافر ته ترې یو ګوټ اوبه هم نه وی ورکړي خو د الله رب العزت په دربار کې دا هیڅ ارزښت نه لري تاسو وګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند مطالعه کړئ د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ژوند مطالعه کړئ چې هغو آیا دنیا ته ارزښت ورکړی که نه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل زه محمد رسول الله ته ورغلم په داسې حال کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځمکه باندې ویده و نو عمر فاروق فرمایي چې زما سترګې د اوښکو نه ډکې شوې او د سترګو نه مې اوښکې روانې شوې او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې عرض وکړه چې ای د الله رسوله ورته مې ویلې چې ای د الله رسوله ته د قیصر او کسرا راحت او هوساینې ته ګوره چې څومره هوسا ژوند لري او څومره په راحت کې ژوند کوي بله دی چې هغوی کافر دي او ته په ټولو انسانانو کې غوره انسان یې او ته داسې په خاورو باندې ویده
نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وفرمیل چې ای عمره په دې کې څه شکمن یې او ته دا نه خوښوې چې ستا لپاره آخرت او د دې کافرانو لپاره د دنیا ژوند دی؟ آیا دا تا نه خوښوې؟ لکه چې الله رب العزت فرمایي من کان یرید الحیاة الدنیا وزینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما کانوا یعملون. الله رب العزت فرمایي کوم خلک چې یوازې د همدې دنیا د ژوند او د هغې د ښکلاو غوښتونکي دي د هغو د کړو وړو ټوله میوه موږ هم دلته ورکوو، یعنې په دنیا کې ورکوو، او په دې کې له هغو سره کمه کمي هم نه کیږي. خو په آخرت کې د دغه راز خلکو لپاره له اور پرته نور څه نشته، دوی به په اور او په جهنم کې پراته وي. هلته به معلومه شي چې کم اعمال دوی په دنیا کې کړي، څه چې هغوی په دنیا کې کړي هغه ټول خاورې ایرې شول. اوس دغه ټول کړو وړه محض باطل دي. کم کړه وړه یا اعمال چې په دنیا کې هغو کړي هغه ټول باطل دي، ځکه چې هغوی د دنیا ژوند غوښته، هغو په الله ایمان نه درلوده. نو قدرمنو اوریدونکو، که تاسې د الله له معرفت سره آشنایي او په عبادت کې بوخت اوسئ، نو تاسو ته د نیکمرغي او د خوشحالي کلي په لاس درغله. که څه هم تاسې په یوه جونګړه کې اوسیږئ او که تاسې په یوه ښکله ماڼۍ کې د مزدورانو ترمنځ ژوند کوئ او ټولې هیلې مو پوره وي، خو که تاسې د ګمراهي په لار روان یاست نو دغه شیان تاسې ته نیکمرغي نشي دربخلی، او په داسې حال کې به ستاسې آخرت تباه وي او له نیکمرغي نه به بې برخې یاست. نو دنیا هیڅ ارزش نه لري. تل لپاره د الله نه د آخرت د ښایسته ژوند او د هوساینې غوښتونکي اوسئ. هغه انسان چې د خپل رب وپیژنده او د خپل رب په وړاندې د بندګي سر ښکته که، نو نیکمرغي، خیر او برکت ټول به الله د دې انسان په برخه کي. که څه هم دا انسان په یوه جونګړه کې استوګنه ولري او هلته پروت اوسي، خو د سرغړونې په صورت کې که ته په ماڼیو کې هم اوسیږي، خو پر دې باوري شه چې ستا پای به ډیر تریخ وي، ځکه چې تا لا تر اوسه پورې د نیکمرغي کلي لاسته نه ده راوړي. الله رب العزت فرمایي وآتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. الله رب العزت د قارون یاد کوي چې قارون د خپل قوم پر خلاف سرغړاوی وکړه او موږ هغه ته دومره خزانې ورکړې وې چې د هغه کلیګانې د قوي کسانو یوې ټولۍ به په خپل زور باندې ایله وچتولې. دومره خزانې به وې چې د خلکو یو ټولۍ به د هغه د خزانو هغه کلیانې ایله وچتولې. دا د هغو ژوند و. خو تاسو راشئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو ژوند وګورئ چې هغوی د دنیا حقیقت پیژندلی و. حضرت علی کرم الله وجهه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم هم دی، یو سهار حضرت علی کرم الله وجهه او د هغې میرمن فاطمة الزهرا رضی الله عنها د څه خوړو لټه وکړه. وږي ول چې څه شی وخوري، خو هغه یې ترلاسه نه کړه. په کور کې څه شی نه ول. حضرت علی کرم الله وجهه د یخني له امله یوه چپنه واغوستله او د مدینې په اطرافو کې د خواري او مزدوري په لټون پسې ووت چې چیرته مزدوري وکړي. حضرت علی کرم الله وجهه ته چا وویل چې هلته فلانکی یهودی یو زراعتي باغ لري، لاړ شه د هغه سره مزدوري وکړه. حضرت علی کرم الله وجهه هلته ورغی او باغ ته د یوې دروازې له لارې ورننوت. یهودي حضرت علی کرم الله وجهه ته ویل چې ای اعرابي، هغه ته اعرابي ویلې، راځه او له ما سره مزدوري وکړه. او هغه مزدوري دا ده چې د دغو بوکو او دلچو په وسیله له دغې څا نه اوبه را اوباسه او دغه ونو او بوټو ته یې اچوه. هره بوکه یا هره دلچه چې ته د کوهي نه راوباسې د هغه په بدل کې به زه تا ته یوه دانه خرما درکوم. حضرت علی کرم الله وجهه د یهودي سره
د همدغه تړون پر بنسټ څه موده دغه سخته او زړه چاودې مزدوري وکړه، تر دې چې د حضرت علی کرم الله وجهه لاسونه وپړسېدل، ځکه چې مخکې در دې به یهودي دغه کار په اوښ باندې کوه. علی کرم الله وجهه به ټوله ورځ کار بېګا ته به یې دغه خپل بزدوري په مقابل کې څه خرماوې لاسته راوړې وي. اول به لاړه محمد رسول الله ته څه خرما به هغه ته ورکړي او څه لږ اندازه خرماوې به یې خپلې میرمن فاطمة الزهرا ته له ځان سره یوړي. همدغه د دوی د ژوند چارې وي، خو هغوی پر دې پوهېدل او ډاډه ول چې کور یې له نیکمرغیو او خوښیو څخه ډک دی، دنیا ته هغو د سره ارزښت نه ورکوه. دنیا حقیقت باندې هغوی پوه ول، هغوی د آخرت خوشحالي او د آخرت ژوند غوښت. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. زور او ځواک په دنیا پاتې دی، بې واکه ترېنه درومي، باچاهان نه پړ ولاړ وي، ربه تا ته په ذلت کې. زور او ځواک په دنیا پاتې دی، بې واکه ترېنه درومي، باچاهان له پړ ولاړ وي، ربه تا ته په ذلت کې. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. تاسو د قارون او د حامان ژوند مطالعه کړئ. هغوی د دنیا ژوند ته ژوند ویلی و، آخرت پسې نه ګرځېدل. الله رب العزت یو ژوندی په خاورو ننیست او بل الله رب العزت لعنتي که. لکه چې الله رب العزت فرمایي اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غیث اعجب الكفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفي الآخرة عذاب شدید ومغفرة من الله ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. الله رب العزت وایي چې ښه وپوهیږئ چې د دنیا دغه ژوند له دې پرته بل څه نه دی چې یوه لوبه او ساعتیري او ظاهري زیب او سینګار دی، او د دنیا ژوند ستاسې په خپلو منځونو کې یو پر بل باندې ویاړېدل او په مال او اولاد کې یو پر بل باندې د مخکې کېدلو هڅه کول دي. د دې مثال داسې دی لکه چې یو باران وشه، نو په هغه سره د راپیدا کیدونکو نباتاتو په لیدلو سره بزګران خوشحاله شول، بیا همغه کښت پخیږي او تو وینې چې هغه ژیړ شو، بیا هغه بوس ګرځي. د دې برعکس آخرت هغه ځای دی چې هلته د دنیا غوښتونکو لپاره سخت عذاب دی او د آخرت غوښتونکو لپاره د الله مغفرت او د هغه رضا ده. د دنیا ژوند الله وایي د غولونې له متاع پرته بل څه نه دی. منو اوریدونکو، نیکمرغي د بلال، سلمان او د عمار سره وه. یو یې حق ته د اذان او بلنې کار سرته رسوه، بل یې په صداقت سره د اسلام په مقدس دین کې د وروروري چارې سمبالولې، او بل یې له حق سره په میثاق او ژمنه ټینګ ولاړ و. الله رب العزت د دغسې کسانو په اړه فرمایي اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا یوعدون. له دغه ډول خلکو څخه موږ د هغو ډېر ښه عملونه قبلوو او د هغو له بدیو څخه تیریږو. دوی به په جنتیانو کې شامل وي. دا د الله رب العزت دغه ریښتینې وعدې سره سم چې له هغو سره څه کیږي، دا د الله ریښتینې وعده ده له هغو سره. قدرمنو اوریدونکو، نړۍ وپېژنئ، حقیقت د دنیا ځان معلوم کوي، ځکه د دنیا جاه و جلال له منځه ځي. ریښتونی او حقیقي سعادت هماغه دی چې تل او بشپړ وي، دوام یې په دغه او هغه نړۍ دواړو کې وي، محاسن او ښایست یې په غمونو او اندېښنو سره له منځه نشي تللی. تاسو وګورئ، نعمان بن المنذر دا د عراق ولسمشر و، تر یوې ونې لاندې کېناست او د شرابو پیاله یې په سر راواړوله. دغه وخت نامتو حکیم عدي بن زید هغه ته په یوه لفظ سره نصیحت وکړه او ورته ویل پاچا سلامت پوهیږي چې دغه ونه څه وایي. عدي بن یزید د عراق ولسمشر ته وایي چې آیا پاچا ته پوهیږي چې دا ونه څه وایي؟ پاچا ویل زه نه پوهیږم چې دا ونه څه وایي. عدي بن یزید هغه ورته شعر ویل په دې معنا
چې زموږ په چاپیریال کې ډیرو لارویانو اړولی دي او ارغواني شراب یې نوش کړي، بیا زمانې پرې لوبې وکړي او همدغه د زمانې حال دی کله څنګه او کله څنګه. ونه داسې وایي چې ډیرو لارویانو زموږ په چاپیریال کې اړولی دي او ارغواني شراب یې څښلي دي، بیا زمانې او وخت په هغو لوبې کړي دي. دا د زمانې حال دی کله څنګه او کله څنګه. د دغو شعري بیلګو په اورېدو سره د عراق ولسمشر په فکر کې ډوب لاړ او شرابخوري یې پرېښوده او همداسې مقدر او اندېښمن پاتې شو تر څو چې هغه مړ شه. همدارنګه تاسو وګورئ د ایران شاه د فارس د حکومت د 2.5 کلن تلین په ویاړ او د حکومت د نفوذ او د توسعې په مناسبت لویه جلسه جوړه کړې ده، خو زمانه چاته ډیر وخت نه ورکوي. فقط د زبېګا او سبا په موده کې هغه جلاوطن کړی شو، د ایران نه ویستلی شو. الله فرمایي تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء. ستا چې چاته خوښه شي حکومت ورکوي او له چا نه چې وغواړي هغه نه اخلي. په دې توګه له خپلو قصرونو څخه لرې په محرومیت او په افلاس کې د ایران شاه مړ شو. دا د دنیا حقیقت دی او چا په هغه باندې اوښکې هم تویې نه کړي. الله فرمایي کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانو فیها فاکهین. څومره یې پرېښودل باغونه او چینې، کښتونه او ځلانده محلونه، څومره ژوندي وسایل چې هغوی پکې مزې کولې، له هغوی نه وروسته پاتې شول او په دیو باندې چا ونه جړل. همدارنګه تاسو وګورئ د رومانیا جمهور رئیس 22 کاله هغه حکومت وکړ، تقریبا 80,000 دانې شخصي ګارد هغه ځانته درلود. بالاخره الله رب العزت پې غضب شه ځکه هغه د دنیا ژوند ته ژوند ویلی و. نو اولس یې ورته په غوسه شو، قصر یې ورمحاصره که او سره له محافظونو یې ټوټې ټوټې که. الله رب العزت فرمایي فما کان له من فئة ینصرونه من دون الله وما کانوا من المنتصرین. بیا د هغه د مرسته کوونکو هیڅ کومه ډله نه وه چې د الله په مقابل کې د هغه مرستې ته راغلی وای او نه یې خپله مرسته په خپله وکړی شوه. همدارنګه تاسو د فلپین رئیس جمهور وګورئ چې هغه ډېره ستره واکمني درلودله، ستر ځواکمن و. له دغې ځواکمني او واکمني څخه په ناوړه ګټه اخیستنې سره خپل ولس له سخت ذلت او سپکاوي سره مخ که. خو الله رب العزت هغه ته داسې سزا ورکړه چې ټوله واکمني او ځواکمني یې له لاسه ووتله. له خپل هیواد اهل کورنۍ څخه هغه وشړل شه او په هیڅ کوم ځای کې هغه ته پناهګاه هم حاصله نه شوه او په یو بدمرغه مرګ باندې مړ شه او ولس یې په خپل هیواد کې د قبر لپاره هغه ته ځای هم ورنه که. الله رب العزت فرمایي فکلا اخذنا بذنبه. په پای کې موږ هر یو د هغه په سره ونیوه. نو هر ظالم بادشاه چې د دنیا ژوند ته ژوند ویلی وي او د آخرت ژوند یې شاته پریښی وي او تل لپاره په خپل مظلوم ملت باندې هغه ظلم کوي، الله به یې داسې رسواییو سره مخ کوي. تاسې په افغانستان کې هم ځینې بېدینان داسې ولیدل چې هغو لاسونه د مسلمانانو په وینو باندې سره ول. تل لپاره به مسلمانان ژوندي په خاورو کې ښخول. الله رب العزت څه سره مخ کړل؟ څه اعدام شول او څه په بالښتونو باندې په خپل کورونو کې ووژل شول. همدارنګه تاسو وګورئ د مصر رئیس جمهور چې هغه دنیا ژوند ته ژوند ویلی و. چا به چې د حق او د توحید ناره پورته کړه هغه به یا اعدام کوه یا به یې وژه. خو الله رب العزت د داسې ذلت سره مخ که، د داسې شرم سره مخ که چې د 84 کالو په عمر کې اوس لا تر پنجرو شاته او بندي ذلیل او رسوا پروت دی. 10 کاله یې واکمني کړې وه. همدارنګه تاسو د تونس رئیس جمهور وګورئ چې هغه د دنیا ژوند ته ژوند ویلی و، آخرت ته شا کړې وه. الله رب العزت په داسې شرم سره د خپل وطن نه جلا وطن که چې چا بیا په نړۍ کې هغه ته ځای نه ورکوه. نو الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې تل لپاره د خپل هغه دنیا ځان ته ښایسته کړو، دا نه چې د دنیا ژوند پسې وګرځو او آخرت زموږ او ستاسو نه ویر وي. نو د دنیا ژوند قدرمنو اوریدونکو دا ژوند نه دی. عقلمند انسان هغه دی چې په دنیا کې سره د کړاوونو ژوند تیر کړي، خو د آخرت ژوند لپاره هغه ځان ته هڅه کوي چې هغه ښایسته کړي. ځکه په دنیا کې انسان له ډول ډول حوادثو او پیښې سره مخ کیږي. غم، خوښي، نیکمرغي، بدمرغي، خواري او دربدري او داسې نور حالات، او په دې فاني نړۍ کې څوک هم په یو حال نه پاتې کیږي.
ډېر داسې کسان ول چې هغوی د دنیا ژوند ته ژوند ویلی و. ورځ یې په کور کې تېره کړه خو شپه یې ګور ته یوړه. یو ساعت په کور کې و خو بل ساعت دا ګور ته لاړه. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د آخرت ژوند لپاره موږ او تاسو یو څه وکړو. د دنیا ژوند شاته پرېږدو. که دنیا کې له مصیبتونو او کړاوونو سره هم ژوند کوو خو تل لپاره په دې هڅه کې اوسیږو چې د دنیا حقیقت وپېژنو چې الله دې ته لع و لهب ویلي دي. اصلي او ابدي ژوند چې دی هغه د آخرت ژوند دی. نو راشئ الله ته غاړه کیدئ، د الله اوامر او د الله احکام ومنئ. په دنیا کې چې کم کړاو او مصیبت په تاسو باندې راځي په هغه باندې صبر او زغم وکړئ چې الله رب العزت ستاسو تلپاتې او ابدي ژوند درته ښایسته کړي. هغه کسانو چې د دنیا ژوند ته ژوند ویلی و الله هغوی رسوا کړل، ذلیله کړل. هم په دنیا کې رسوا کړل او هم به په آخرت کې رسوا او سرښکته الله ته ولاړ وي. نو د دنیا په مادیاتو باندې هیڅکله مه دوکه کیږئ. د دنیا ژوند ته ژوند مه وایئ. الله رب العزت نه تل لپاره د ابدي ژوند د ښایسته کیدلو او د عزت غوښتونکي اوسئ. په دې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله مل شي. غونډارې په مدار کې یو د بل سره کنار کې بغاوت کولی نشي او زرستا سلطنت کې لټوم د قدرت نښې کرشمو د طبیعت کې او دا نړۍ څومره کوچنۍ ده د عالم په وسعت کې لټوم د قدرت نښې کرشمو د طبیعت کې دا نړۍ څومره کوچنۍ ده د عالم په وسعت کې فکر ستړی شي راشتون شي هر انسان په ځان کې ورک شي او د ادراک څه حیثیت دی په دې ستر عظیم خلقت کې فکر ستړی شي راستون شي هر انسان په ځان کې ورک شي د ادراک څه حیثیت دی په دې ستر عظیم خلقت کې زور او ځواک په دنیا پاتې